اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوی سو جرگی پا لرو بر کوو بیا بسم گزار پا ستمگر کوو او تیر چشی دا تور شب خون پا طول پختون بیا باچا اختر با پا باختر کوو دا تاریخی خار بنو دا دی جرگی ډیرو قدرمنو مشرانو دا جرگی بلون کے چیرمین محترم محمود خان اچکزی دلتا په حال کې ناس نور ډیر قدرمن مشران مشر منظور احمد پشتین نور ټول قدرمن خویندې ننګیالۍ حیاداري تکړه زوروري چې تاسې د 10 کروڑه پښتون په نمایندګۍ دلته راغلي واقعي چې تاسې د ډېر ستر افتخار چې کومه دی هغه لایق یې ستاسې ډېره مننه کوم آباد رونو د بنو د زړې قرار او جرګې ذکر کیږي چې په 22 جون د 3 جون 40 کومه آئینی فارمولا پیرنګیانو اعلان کړه درې لوی کمیشن یې دلته راغلي سایمن پاتیش یو کم دیرش کې بیا بل کمیشن بیا بل کمیشن بیا زموږ د سیاست نه لار ورکه شوه پښتنو په دې ځای کې یوه جرګه مقرر کړله او دا یوازې د خدای خدمتګارانو نه وه دا د غرونو د پښتنو د جنګ د پښتنو چې کومو جګړې مبارزه کوله د پیرنګیانو سره او د دې اوارو د جنوبي دا د ټول پښتون بلکې که زه دا ووایم چې دا صنوبر کاکا دي په دې کې ډېر عظیم کار کړی او د پښتنو نه په 6 جولایي چې کوم تپوس کېده هغې ته بنا کوله په 29 کې چې پښتنو نه تپوس وکړي دا هم سپکاوی و چې ته د پښتون نو تپوس کې 100 کاله پخوا ته چا تپوس نه کوو د غازي امان الله خان وخت کې چا تپوس نه کوو پیرنګیان چې څنګه مکارو د خپل خصلت په حساب زموږ د سادهتوب زموږ د پسماندګۍ د شیطانۍ چې کوم یو عمل یې موږ سره غوښته نو د دې دپاره پښتنو په 21 او 22 جون باندې جرګه وکړه پښتنو وویل چې موږ نه هندوستان غواړو او نه پاکستان غواړو موږ پښتونستان غواړو دا خبره یې وکړله او د دې داسې مثال دی لکه په ډیلي کې چې د یو هندو نه ته تپوس وکړي ته چین غواړې که ته جاپان غواړې دا داسې تپوس دی موږ پښتنو خبره چا ونه منله اوس پاکستان ته موږ خپله خبره تکرار کړه موږ له خدای غټې سینې راکړي دومره لوی سینې راکړي لکه دا د یو تاشقند دومره غټې سینې راکړي اوس هم هغه مطالبه تکرار کړه چې اوس یې منې کې نه منې که یا به هغه جرګه او د هغې مطالبې منې او یا به د دې جرګې منې خو د دې منلو دپاره پښتنو ته به یو انقلابي یو د اخلاص قدم پورته کولی او هغه دا چې د دې جرګې فیصلې موږ د پارټي بازو ښکار نه کړو نو زه د اول ستاسې نه نن تپوس کوم له اول د مشر محمود خان نه او د دې منظور خان نه چې تاسو د دې جرګو فیصلې ته به یو خوله او یو اتفاق کېږئ که نه لاس پورته کوئ چې څوک دې خبرې ته مطلب دا دی آمدی او دغی اوس دا بل لاسه مو پورته کوي چې لږ غونته کې دا کیس مضبوط شي دویم وړاندې ګیله وکړه چې سیاست په سیاست کې په کور کې د کور په انتظام کې چې د زنانو مرسته ملګرتیا نه وي د سړي په شخصیت کې د ده په پالنه کې دې کې د مور کردار دې کې د زنانه کردار نو یو خبره په دې به هم لاس پورته کوئ چې موږ به ټول په خپلو زنانو سبقونه وایو که نه به وایو زه درنه د دې د خبرې تپوس کوم
یو دا خبره. بل د افغانستان نه تاسو ذکر وکړو 40 کاله او 40 کاله دا د پښتنو تاریخ نه دی لیکل شوی. دا یو ډاکټران غواړي، دا یو قابل ترین خلک غواړي چې دا څه تاریخونه که دشمن لیکلي، که اروپایي لیکلي، که بل بدماش حملور لیکلي، که عرب لیکلي، که بل لیکلي، چې دا ټول راغونډ کړي او دلته صحیح تاریخ د پښتون چې د یو سیاسي ورکر دپاره موږ هغه معلوم کړو چې کوم تاریخ وګورم نو د هغې به یو نوم موږ کېږدو. یو دا خبره پکار ده. بل دا چې زمونږ غلامي یا زمونږ مرګ جوبله دا د 40 کالو نه ده، د 14مې پېړۍ د سر نه هغه د تیمور زمانه، هغه د اسکندر یوناني زمانه، عرب چې موږ څه دې ته به په هغه زمانه کې تازیان ویل. دوی په افغان وطن کې په ډوډو پسې ګرځېده، دوی به چړونه کول. 200 کاله دوی چړونه کړي او بیا زموږ د وطن دقسې د نه خلاصېدو یوه جګړه او بیا چې زموږ د زنانو سره د عربو په تاریخ کې د هغه وینځو ډېر د تکلیف سخت ژوند تېر شوی. زموږ پښتو خط چې کوم و د ګس طرف نه 6 ستوري به موږ کارول، میخي خط دی ورته وایو، او په خروشتي خط د ښي طرف نه یو کم 50 ټکي استعمالو. نن چې ته د ډچ نه، د فرنچ نه، د انګلیش نه، د هندۍ نه، د فارسۍ نه، د درۍ نه، د نورو چینایي ژبو نه 1000 صفحې کتاب را ترجمه کې ته به 4000 صفحې لیکي. دا موږ سره یعنې وکړو او بیا په وطن کې خلک وایي دوی پلنکې کار په دغه دوی ته بیا تازیان ویل او چې کومو پښتنو بیا تازي زبان شروع کړو، پښتنو خپل منځ کې هغې ته بیا تاجک وویل. یعنی مثال تاجک سپیکینګ پښتون افغان از تاجک. د تاجکو کې موږ ډېر خطا کېږو، یو فکري مغالطه ده زموږ په ذهن کې. نو د پښتنو سره هغه زړو کیسو ته نه ځو. مغول، انګریز 14 کاله موږ د مغولو سره جګړې کړي، 14 کاله په نتیجه کې پیرنګۍ راغی. بیا 28 کاله جګړې موږ د انګریز سره کړي، د ظالم سره، د مکار سره، د بیمانه سره چې اوس ورته څه ووایو او څه ورته وکړو. هغه کیسه لا غونډه مقدمه په سر کې اوده پرته ده، خوابیده راز دی، هغه لا نه ده راښکاره شوي. او بیا دا کار موږ سره یعنې چې کوم دی هغه وشو. په نتیجه کې بیا پنجابی راغی. زموږ په هغه وخت کې صحیح مقدمه نه ده چال شوي. زموږ وختي یو مقرر حضرات خبره وکړه ما په دې کې دا نور څه دي چې موږ خو په ټول عمر کې د تشدد او د دې خبرې نه دي کړي. زموږ د پاونده مولانا، بیا د AP فقیر میرزا علي خان نه، بیا د عجب خان نه، بیا د اړې د مولوي نه، بیا د تورنزو باباجي نه، بیا چې کومه دی سنډاکي مولانا، د بابړې مولانا، مولا مستان سرتور فقیر اخون، خازي عمرا خان د جندول، کاکاجي صنوبر حسین مومن، دا ټوله موږ د هند نه پیرنګې موږ په دغه ټوپک ویستی دي. دا ټولې خبرې دلته په پښتون سوسایټۍ کې خلکو راخیستې دي. او دا چې ته بیا په آینده کې ښې په دې 100 کاله کې خو موږ تشې د سویلو خبرې او د خیرو خبرې او د بل څه خبرې وکړې. موږ چا پرېښودو؟ موږ وروره په دې خبرو نور نه تېروځو. موږ اوس نه مرګ جوبلې ته په دې کار کې تیار یو. خلک به د مرګ نه تښتي، انشاءالله موږ نه به مرګ تښتي. موږ په دې خبرو نور د چا نه تېروځو. موږ ته د پنجابي نفسیات هم معلوم دي، د سندي هم راته معلوم دي، د ایراني هم راته معلوم دي، د عرب هم راته معلوم دي، د دې ټولو راته معلوم دي. د دوی سره زموږ ډېرې لویې کیسې د تاریخ په اوږدو کې تېرې شوي. نو موږ لا اول خپل ځان جوړول او بیا د هغې د پاسه موږ لا دې دپاره تابیا کول. مشران به دواګانې کوي، وختي موږ د ماښام جمع کوله. څه خو دې ورځو کې دا لنډې ورځې بس مونځ او اودس او بانډ سمه که نه، بس لږونه یې بس اندازون کیسه ده.
نو په دې کې چې موږ دغه مشران به دوا کوي چې دا کوم منځونه کوي دا د پاخه عمر خلک به انتظامونه کوي د خپلې مبارزې ته به دوی خلک رابلي او ځوانان خو به هغه کار کوي ټیک ده دلته زما لاس بند دی په یورپ کې زما لاس نه دی بند په امریکا کې زما لاس نه دی بند د عربو کې ویش لکه قانوني پښتون اوسي د دوی د لاسه دونه یو غرګی نه چلچلې دی چې دا سر یې ولي او په خاص حالت کې ولي چې دی دغه ته برابري په دې خبرو نه خلاصېږئ او زه خیر غواړم او زه پلانکې غواړم په دې خو دې ځای ته ورسېږو چې لوک رانه نه څوک شرمېږي نه رانه یېرېږي نه رانه ښه بله ورځ او په 50 یو پېره مړه کړو سار چې موږ ورلو بیا شپېته وو بیا د اووه وو اوس به په اویا اتیاو په پېښور کې مړي اوښتي هېڅوک نشته دی نه تپوس شته نه ښه نه بد زمونږ کیسول یو مراد سید ساتلی یو یې شیخ رشید ساتلی دی شروع وکړي او موږ بیا پیویان او ریډوان چالو کړي کور په کور یې راته جنګ ساز کړی وروره اول به ځان پښتونکې ځان به افغانکې د مغولي دور ګندونه به د مغول نه وباسي د انګریزي دور به وباسي د پنجابي دور به وباسي بیا به ته خالص پښتون یې ته چې مولۍ خورې کوټه کې یې بیل کړي پاڼه یې بیله کړي او بیا یې خورې دقسې به ځان پاکې دې کار ته دا خو زړه ټوکو کار نه دی موږ مطلب دا دی چې وطنونه دي ورپسې روان یو وختي چا ذکر وکړو هغه شاهین صاحب هم د دې وطن د ټولو معدنیاتو 45 دي او په هغې کې زموږ بچي دا یورینیم موږ بل کال د چا نه پوښتنه وکړه په فرانس کې د یو هلک نه په موبایل په دغه موږ به یورینیم په څه دي لا د خولې نه مو څه دا نه وختلي چې دړی په څو دي او من په څو دي هغه ویل توله په 8 لکه روپۍ دي د ایټم بم خټه د توربیلي او د کشمیر نه ونیسه د جلال آباد ته پورې او د دې کوه سلیمان نه ونیسه بیا د افغانستان د بر سره پورې دا ټول یورینیم دی دا د خټکو غرونه ترې ډک دي بیا چې موږ تپوس وکړو موږ ویل د زمرود راته ووایه زمرود په څو دی هغه ویل یې د کاټلنګ دي او دوکاندار پوښتنه وکړه کاټلنګ په اروپا کې د دې بلو په شان مشهور دی ویل سار مې په یو فرانسي هلک د دې مخامخ غاښ عمره 2 حصې خرڅې کړي د یو غاښ ډبل ویل په 4 لکه سره پاڅه اوس د زمرودو او د یورینیم او د ګیسونو د تیلونو د بجلو د وطن بچیان چې کومه دي هغه په ډوډۍ پسې سرکونډۍ اړوي د دغه سپایان دي وایي په پول په ټپه پورې وځي په قومونو چې خدای پاک ځمکې ویشلي پښتون افغان سیله چې راغې د ملیکو په خورجین کې تاریخ لیکي چې ځمکې ختم شوي ویل خدای پاک حکم وکړو چې د جنت نه یې راکړه دا موږ له چې کوم وطن راکړی دا د جنت نه عبارت دی په دې کې دومره څه دي هغه مشر ذکر وکړي سورې رحمان والا چې هغه نعمتونو برابر نعمتونه چې د هغې خپل طالب علم لا د ټولو معدنیاتو نومونه نواب صاحب د جرګې مشر دی پوښتنه ترې وکړه د 200 به درته ولیکي غفور لالا خطه کړلی تپوس ترې وکړه هغه به د 10 ولیکي دغسې نور د دومره وطن د خزانو ډک زموږ پکې دا ژوند دی وروڼو که دا جرګه کوئ د افغانستان په حواله به هم کوئ په د یورپ د مطلب دا د ماډریټو په حواله به هم کوئ او دا خبرې به ورته ټولې کوئ او دا خبرې به خپل منځ کې د ولس نه راغونډوئ سیاسي استادان به بیا کنکریټ کوي تکړه کوي به او بیا به یو پالیسي سازي په هغې به عمل کې که پښتانه 1 لاک اسلام آباد ته لاړ څه حالت وی او ځان څه چې بړستنې مې ویسو ځان سره خوراکونه مې ویسو دا کور کې چې موږ کوم څه خورو دا به هلته خورو خو چڼې دال او ټیپر هم خوړل شي او پوخ هم خوړل شي هلته به ورته نیغ ناست دي ټوله دنیا به ستا تماشه کوي نو وروڼو دا حالت دی د جرګې نور بلانو کې یعنې ما لیکلي دي هغه باس هم غواړي بیا به هم زه د دوی نه خواهش وکړم چې زه ورته لږ دمم شم او تکړم شم بیا به زه د دې جرګې په کامیابۍ کې د خدمت والا
د دې لپاره زموږ دپاره چې کوم انتظامات کړي د ټولو نه مننه کور یې آباد چې دا کارونه یې کړي دي او دې وطن کې چې څه قسم کاري باید چې موږ د دې جرګې دپاره د یو لوی قومي کمیټۍ جوړه کړو او بیا هغې سره ودرېږو او بیا د هغې شاته ودرېږو بیا او زه به دوی پاټو ته دا سوال وکړم د دې جرګې تاریخي جرګې په موقع چې د خدای خاطر وکئ تاسې په راتلونکي وخت کې که وټ سوټي هغې ته هم یو شئ او مطلب دا ده چې تاسو دې کار ته په شریک او په اتحاد او په اتفاق کار ووایو دا زما یقین دی چې ستاسو په حرکت کې به خدای پاک برکت کړي موسی علیه السلام ته په مشهور صورت القصص کې خدای پاک وایي ورشه فرعون یو ظالم فاشست باچا دی هغه په ځان غلط نومونه ایښي ته دا مظلومان راغونډ کا تنظیم یې کا پوهې کا زه د مظلومانو د طرف یم که موږ یو شو خدای پاک د مظلومانو ملګری دی هغه به او منځونه خو موږ دونه منځونه کوو ماشاءالله چې دونه منځونه دا ټول عالم اسلام نه کوي دا کوم چې موږ کوو وختي مې دې اوبو ته کاته سملختې رانه د اوبو روان وو نو نور ستاسې وخت نه علمه تاسې به خفه کېږئ بل پښتنو عالمانو ته اپیل کوم سوال کوم چې تاسو زموږ په سیاست کې په زخمونو په نظریاتو موږ تقسیمي اقتصادي طور موږ تقسیمي موږ انګریزانو تقسیم کړي مغولو تقسیم کړي هغوی زموږ اجتماعي ټولنه تقسیم کړه زموږ تعلیم یې خراب کړ دا هغې موږ کې کار و دا فرنګیانو په اراده کول نو تاسې داسې خلک په مثالونو کې مه ورکوئ مولیانو ته زه اپیل کوم چې ته ورکه پنجابي له پیغور ورکې نو ته ورته ووایې د ضیاءالحق په شان به دې والوزم د جنرال اختر په شان به دې والوزم د بل په شان به دې والوزم دا چې ته اوس مثال صدام حسین یادې قذافي یادې ډاکټر نجیب الله شهید یادې ډاکټر صاحب اشرف غني څوک یادوي په دې موږ که په خوله څه ونه وایو پړه کې پې ډېر خفه کېږو چې خلکو هر نظام خلک مني زموږ نه څوک جمهوریت مني نه اسلام مني نه وطن مني نه زموږ د خودمختارۍ څه دغه شته دی ته یو مسخره رانه جوړه شوې ده دا مهرباني دې وکړي چې د نورو وطنونو څنګه مولیان دي عالمان دي موږ یو پېره په سند کې خالد محمود که څه داسې نوم و سومرو په جمعیت کې یو هلک و هغه ته وکاته قابو باندې جړا راغلې وه مال یا الله زموږ مولیان هم ته د دې سومرو په شان کې په داسې پړه کې نور ستاسې وخت نه علم هغه ځوان چې د وطن په درد خوږېږي که سل ځله په مخ لویږي پورته کېږي ما ترې زر وارې قربان او صدقه کړي چې د مرګ په پوله ناست وي او جنګېږي السلام علیکم